عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو ناشنا خبره کړې ده، یعنی د هغوی د خبرو کې سړی سوچ وکړي څه عجیبه مخلوق الله پیدا کړی او ته به وایي چې الله صرف پیدا کړی دی دین دپاره او بس. هغه وایي زه نه یم پښیمانه شوی په یو شي باندې دومره څومره چې په هغه ورځې پسې پښیمانه یم د کمې ورځې نور چې په ما باندې ډوب شي. خیال ورته کوئ ښه، د کمې ورځې نور چې په ما باندې ډوب شي زما عمر پکې کم شي او زما عمل پکې ډېر نه شي. نو الله دې رحم وکړي په هغه باندې چې وی او ما ورته ویلی وی چې په موږ باندې څو نوره داسې ډوب شوي دي چې موږ پکې شاته تللي یو، ته خو د مخکې تلو غم کې. زه دې پرون وایي ښه ومه نن ګډوډ شوی یم وایي. وایي زه په هغه ورځې پسې سخت خفه کېږم او په پښیمان